ډیورنډ فرضي کرښه د پیرنګیانو په زور باندې وهلې ده. د پښتون وجود یې په دوه ټوکړې تقسیم کړی دی. د حماسه میډیا سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د مرکې لاس مهم ټکي وایي د وطن آزادولو ژمنه مو کړې او دا به عملي کوو. پنجاب یو آباد افغانستان نشي زغملی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتنو په منځ کې چې څومره هم پیرنګي کرښې وهلې دي دا ټولې فرضي دي. لومړۍ ورځې مو ویلي چې په ځان به هره سخته تیره کړو خو د قام او وطن د ژغورنې به ستړي نه شو. دوهم موږ د ازادۍ ژمنه کړې او یوه ورځ به دا ژمنه هم پوره شي او موږ به یو آزاد وطن ولرو. دریم زموږ مبارزه یوازې تر لر وطن جوړولو نه ده. بر وطن زموږ کور دی او لر وطن مورچه ده. که مورچه زموږ په لاس کې نه وي بر وطن یا کور به مو تل د خطر سره مخ وي. موږ غواړو چې دا ټول خطرونه ختم شي. دریم د ډیورنډ کرښه فرضي او د فرنګي کرښه د هیڅکله رسمي نشي کېدلی او د پښتنو د بیلولو هڅه شوې. څلورم پر چمن او ډیورنډ فرضي کرښه د پنجاب لخوا د تګ راتګ بندول کومه نوې خبره نه ده. پنجاب هر کله او هر وخت د پښتنو افغانانو دشمن دی. د سقوط پر وخت هم موږ ویل چې پنجاب فقط په یو وران کابل لیدل غواړي د هیڅ نظام سره جوړ نه راځي. پنځم د پنجاب او لاهور نه د بر وطن خلک په پیښور کې د پولیسو لخوا ډیر تنګول کیږي او علت معلوم دی چې پنجاب دلته د پښتنو ترمنځ کرکه خپروي. له فرضي کرښې دی خوا څومره پښتانه ووژل چې دا ټول د پنجابي استعماري ریاست بیلابیلې حربې دي. شپږم د پاکستان پوځ او حکومت د باور وړ نه دی ځکه دوی خپلواک نه دي او اختیار د امریکا او نورو قوتونو په لاس کې دی. هغوی چې څه وغواړي هغې پریکړې کوي. امریکا په سیمه کې جنگ غواړي ترڅو د چین د هر ډول پرمختګ مخه ونیسي او د دې لپاره پلان هغوی جوړوي او پنجاب یې عملي کوي. اووم په لر او بر وطن کې پاکستاني حکومت زموږ د ذلیله کولو لپاره لګیا دي. اتم د بر وطن افغانان له خپل کور بر وطن څخه په پوره غیر انساني ډول وباسي. نهم د پنجاب دغه حربه د دې لپاره ده چې د لر او بر په منځ کې او نفرت رامنځته کړي خو په لر او بر کې افغانان زموږ په بېوسۍ خبر دي. په بر وطن کې هم هره ورځ افغانان وژل کیږي خو که وخت راغی د دې هر څه حسابه کیږي. لسم د پاکستان د پوځ ولسي ملاتړ ختم دی. محبوبیت ختم دی. په ناسته پاسته کې خلک ویاړ نه کوي. اعتبار د لاسه ورکړی فقط تنظیم او طاقت لري خو دا دوه فکتوره نشي بچ کولی. برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ په بره ټولو فکتورونو کې برلاسی دی او دا زموږ د بریالیتوب څرک دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.